د سپېڅلي خدای په نامه د واک تلویزیون درنو لیدونکو د شپږو بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د میدان وردګ ولایت د مهاجرینو ریاست د هغه کډوالو سره مرسته وکړه چې له پاکستان او ایران هیوادونو څخه په زور او یا هم په خپله خوښه دې ولایت ته راغلي دي. د دې ولایت د مهاجرینو رئیس وویل چې دې ولایت ته 110 کورنۍ راغلي دي چې له دوی سره ثبت شوي دي. دلته ټول شمېر چې ده 110 کسان مهاجر وروڼه د موږ سره ثبت شوي دي په دې ریاست کې. نو دلته بیا ټلیفونونه اکثره ته وکړه، اکثره به ټلیفونونه کار ونه کوي یا داسې نورې ستونزې سره پیدا شوې. په هغه کې 8 کسان موږ راوغوښتل، دلته موجود شول، موږ ته راغله. بیا د دلته د ولایت په نماینده په مشرۍ باندې دلته موږ خپله ورسره وو، نو دوی سره نغدیه کومک وکړ. په کابل کې د نیلاباغ ښارګوټي پروژې چارې د کور او ښار جوړونې وزارت او په کابل کې د چین سفیر له لوري پیل شوې. د کور او ښار جوړونې وزارت د مسکن د زونونو پراختیا مرستیال روح الله احمدي وایي په یاده پروژه کې 1400 ودانۍ شاملې دي او 1 میلیونه ډالره لګښت راځي چې د چین له لوري ورکول کیږي. د چین او افغانستان د هوکړې له مخې به دغه پروژې چارې به په 3 کلونو کې بشپړې شي او د ځانګړي طرزالعمل له منظورۍ وروسته به دولتي کسانو ته وویشل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ وایي د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره په روان 2024 کال کې 640 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي چې 4.8 میلیونه کډوال په افغانستان کې، 2.5 میلیونه کډوال په پاکستان او ایران کې د پیسو ته اړتیا لري. د 1400 کال په زمري میاشت کې واک ته د سرپرست حکومت له رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د ایران او پاکستان او ترکیې په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، خو پاکستان، ایران او ترکیې په وروستیو میاشتو کې د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ساتلې چې په یادو هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د عامه روغتیا سرپرست وزیر د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت خبري کنفرانس کې ویلي هیوادوالو ته د معیاري روغتیایي خدمتونو وړاندې کول د دې وزارت دنده ده. ډاکټر قلندر عباد ویلي اوس مهال په ټول هیواد کې په 4900 روغتیایي مرکزونو او ګڼ شمېر دولتي روغتونونو کې هیوادوالو ته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. عباد زیاته کړې هڅه کوي د هیواد ټول روغتونونه او روغتیایي مرکزونه په عصري طبي وسایلو سمبال کړي او د افغان روغتیایي پرسونل ظرفیتونه لوړ کړي. بلخوا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کرومایا سره کتلي دي. د حامد کرزي له دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او سیمې د حالاتو په اړه د خبرو ترڅنګ د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پر بیا پرانیستلو ټینګار شوی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوې خپره کړې خبرپاڼه کې لیکلي چې د روژې له میاشتې وروسته د دولتي کارکوونکو د کاري مودې له شنبې تر چهارشنبې د مازدیګر تر 4 بجو پورې ټاکل شوې او د پنجشنبې ورځو د کاري مودې تر معلومېدو به کارونه د تیر په څیر مخ ته ځي. په دې خبرپاڼه کې همدارنګه راغلي چې د اړوندو ادارو لخوا د شوال المکرم میاشتې تر لیدو وروسته له لومړنۍ نیټې څخه 3 کاري ورځې به د کوچني اختر په مناسبت ټول هیواد کې عمومي رخصتي وي. بلخوا د هیواد سترې محکمې د رؤیت الهلال کمیټې له ټولو هیوادوالو غوښتي چې د دې کمیټې له اعلان سره سم خپلو سیمو کې د میاشت لیدلو هڅه وکړي. یا د محکمې یوې خبرپاڼه کې ویلي چې څوک میاشت وګوري نو د خپلې سیمې محکمې او د رؤیت الهلال کمیټې ته د شاهدي ورکړي. او وروستی خبر دا چې د هند د ګجرات پوهنتون مسؤلینو 7 تنو افغان زده کړیالانو ته خبرداری ورکړی څو د دغه پوهنتون له لیلیې څخه ووځي. هندي رسنیو ویلي دغه پریکړه د افغان زده کړیالانو او یوې سیمه ییزې ډلې ترمنځ د پوهنتون اړوند آزاده فضا کې د لمانځه پر مهال تر نښتې وروسته شوې ده. د واک تلویزیون درنو لیدونکو له ملتیا مننه. دا و د نن ورځې مهم خبرونه.